حدیث وای طالب من راوي ځان یې نفر منزل ایره خلونه بچل ځان یې نفر منزل ته ځان یې تازه واچول د بخاری شریف درس ته کېنستا اوس ورځ ته ګوره بزرګي ته ګوره حضرت شیخ الهند رحمت الله تعالی علیه فرمایي وای په الله جل جلاله دې قسم دی نن د بخاری شریف په درس کې د مشق او د عمر په لپاره کې بیا سبق وای حدیث وای بیا وای په الله دې قسم دی نن د بخاری شریف په درس کې د مشق او د عمر په لپاره کې چې سبق خلاص او طالب ډیر په ادب راغی په ځان تازه اچولې ده ورته کېنسته وای حضرت تا د ټولو طالبانو ما ته راپام کو یعنی معنا طالب یې دا معنا اخیستی وای چې حضرت یې بالعکس هسې معنا کوي په ما باندې چوکې ملنډې وایي ما دا کار له مجبورۍ کړی دی شیخ الهند رحمت الله علیه ورته وایي چې الله دپاره دې کړی ده ځواني دې وساتله چې الله تعالی جل جلاله په امتحان کې کامیابه شوې د ما دې په هغه ذات قسم چې تا او ټوله دنیا یې پیدا کړې په ځان دې انسان قاذورات وکړي دي د الله دپاره چې په درس کې د بخاري کېنستلې الله تعالی بدل کړو د مشق د عمرو بوجي راپورته کېدل بیا یې د مشق د عمرو بوجي راپورته کېدل چې کله تا د الله تعالی د رضا دپاره دغه کار وکړو نو باید سړی له ځانه سره احتیاط وکړي له ځان سره باید سړی محتاطانه چلن وکړي له ځان سره انصاف وکړي الله دې انصاف توفیق راته نصیب وګرځوي ما تاسو ته یو آیات شریف دې آیاتونو کې تلاوت وکړو ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص حضرت امام بیهقی حضرت امام نسائی حضرت امام ابن ماجہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په زمانے کے صحابہ کرام ناس تھی مذاکرہ د سره یو دا سوال وکړي چې الله په چی راضي کیږي سړي الله تعالی بل انسان په چی خوشاله کیږي یو په مانځه خوشاله کیږي اول ونا په روزه خوشاله کیږي اول ولا نه په حج خوشاله کیږي اول ولا په فلاني عبادت خوشاله په نوافلو صلات التسبيح صلات التهجد خوشاله کیږي اول ولا په فلاني عمل باندې الله تعالی رسول راضي کیږي فیصله ونوستو رسول الله صلی الله علیه وسلم تورس دا یو تعبیر دویم تعبیر امام بیهقی رحمه الله نقل کړی دی چې نه صحابه کرام مجلس سره وو نبی علیه السلام ته نه دی ورغلی نبی علیه السلام په خپل باندې هغه کشف نبوه باندې د نبوت کې کشف لاره هر صحابي راوړل فلانه تم راسه ورس دې تاسو سره وایي والموږ دا وایي چې الله تعالی به له انسان په کوم عمل باندې راضي کیږي دول هو الله تعالی دې تاسو جواب راغلی الله تعالی تاسو ته جواب ورکړی ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص الله تعالی لا هغه چا سره محبت کوي هغه څوک دې الله تعالی دوستان دي چې الله تعالی په لار کې جهاد کوي د بنیان مرصوص په شکل باندې د الله تعالی د محبت هغه مرکز معلوم شو د الله تعالی چې په چی شرایط کې هغه ځای معلوم شو دا یاد وساتئ ګوري موږ دا واضح وایي موږ امریکا ته هم وایي موږ یورپ ته ټول یورپ ته دا وایي موږ د یورپ ټولو قوتونو ته موږ ټول ناټو ته دا وایي لدغه منبر او لدغه سپیکر موږ ته دا اعلان کوو او موږ ټول امریکا متحدین چې نبی سره په دې اتڼ کې شریکان دي موږ دا ورته وایو چې د افغانستان په سرزمین او د افغانستان په دې پاکه خاوره چې په هر لویس باندې د شهداو وینې پرتې دي د شهداو په وینه ککړې دي دلته تاسې کله په فرد کې د الله په عزت سره تاسې کامیابه کېدلی ان شاء الله که تاسو د شک وي یو د افغانستان تاریخ مطالعه کوي د تاسو د افغانستان د تاریخ له مطالعې سره فرد جواب وشي تذکیر به درته وشي 2.5 زره عسکر د تاسې پاتې دي 10 زره د ناټو پاتې دي تاسې وباسئ د جهان له مفتورۍ به خلاص
تاریخ په تور داغ نه لګېږي د تاسې د عنوان موافق په تاسې په دنیا کې مجرمین نه ثابتېږي او خلک نه ګردارېږي په افغانستان د حافظانو کې اوس حضرت مولانا صاحب راته وویل 3 دانې 4 دانې حافظان یتیمان راسره دي چې د هغو پلرونو قربانۍ د الله په دین باندې ورکړې ده هغو ځان د الله تعالی په دین باندې شمع غوندې قربان کړی دی هغه کله خپل زوی ته وصیت کاوه چې قرآن یاد کړه هغه کله خپل زوی ته وصیت کاوه چې الله په لاره کې فدایي وکړه هغه کله خپل زوی ته وصیت کاوه چې الله تعالی په لاره کې قرآن په ترجمه په تفسیر باندې زده کړه ځان عالم جوړ کړه هغه کله خپل زوی ته وصیت کاوه چې ځان مجاهد جوړ کړه د دې خاورې خپل سعادت ته د دې خاورې خپل قوت ته د دې خاورې خپل عنوان ته د دې خاورې خپل بشاشت ته د دې خاورې خپل ایمان ته دا خلق ساتي دا خلق راپورته کوي دا خلق روزي او په دوی کې داسې یتیمان وایستا چې 3 کاله 4 کاله کور نه درېدلی په ټولو کې وایي وړ او وړ حافظ هغه یتیم ده چې 3 4 کاله خپل کور نه درېدلی چې د ما په واړه حافظ کې الله تعالی جل جلاله دا همت یې کړی ده چې د خپل پلار په فنا او په نه وجود کې په مدرسه کې په پردیسۍ کې د خپلې والدې په پردیسۍ کې د خپل پلار په هجران کې د خپل پلار په شهادت کې د خپل پلار په جدایي کې د خپل پلار په پردیسۍ کې د خپل پلار د خپل پلار محبت شفقت نشته بیا د 3 کاله مقاومت کوي قرآن یادوي تر اوسه پورې 8 کاله بدون عمر ده د امریکې څه خیال چې ځواني ته ورسېږي بیا به امریکا چې آرامه وخوري بیا به امریکا چې قراره وخوري دا سوال دې نه کوي دا سوچ دې نه کوي او دا دې یاد وساتي امریکا دې دا یاد وساتي د اسلامي امارت چې کومه پالیسي ده د اسلامي امارت د پالیسي بغیر د افغانستان په خاریاتو کې چې کوم علما دي مدارس دي علاقې مقبوضې دي په مدرسو کې درس کوي تاسو ته معلومه ده چې د ټولې میډیا پر مخ باندې د افغانستان علماو د مدارسو دا حکومت ناروا حکومت دا ظالم حکومت دا غیر قانوني حکومت دا غیر شرعي حکومت دا غیر عادل حکومت دا فاسد حکومت او دا ناروا نامشروع حکومت کې وبالو کې نه وبالو تاسو ټول خبره یاست چې کله د یوه فیصله هم دا ده د ټولو افغانانو فیصله هم دا ده چې یا د صلح په لار باندې یا د صلح چې کوم له دې سره د صلح خط لیکل شوی دی دا به په پوره انداز کې عملي کوي یا موږ ټول افغانان ټول د افغانستان خلک ځان پورته اچوو په د احمدشاه ابدالي تاریخ نه پرېږدي ټول افغانان ځان د اور په کړهي کې سوځو په د میرویس هوتکي تاریخ نه څومره دی کولی ټول افغانان ځانونه په لمبو کې ورځو په د ملا محمد عمر مجاهد امیر المؤمنین حفظه الله تاریخ چې پردی عرب پردی شی د افغانستان په سرزمین د مجاهدینو پاته سوی کفارو ته په لاس باندې نه ورکاوه خپل امارت یې ګډ کړو خپل بادشاهي یې ګډه کړه خپل وزیران یې ختم کړو خپل قوت یې ختم کړو خپل ملک یې ختم کړو خپل اقتصاد یې ختم کړو خپل ملک یې د بمونو په مخه باندې ورکړو په بل مخ یې واړول د افغانستان په تاریخ کې تور داغ نه ولوراوه حضرت شیخ اسامه ابن علي محمد کې ته حواله وذكر خپل بشیر د حضرت شهید سعید اختر محمد منصور رحمه الله تاریخ په تنصور کولای موږ په زراو ځوانان داسې لرو چې هغه نن دا وایي چې امریکا د افغانستان خپلې تیږې سپکې چې او له خپل تعهد سره دې موافق اوسي نعرې تکبیر نعرې تکبیر اسلامي امارت افغانستان اسلامي امارت قدرمند هغه څوک چې جواب راکوي چې د افغانستان د اسلامي امارت د صف ملګری د اشرف غني د صف ملګری نه د اشرف غني ملګری د جواب نه راکوي د حضرت شیخ صاحب هغه ملګری چې د افغانستان د اسلامي امارت تر چتر لاندې خپله زندګي تېرول غواړي په بل اصطلاح مسلمانان د جواب راکوي د نورو څخه جواب نه غواړو نعره تکبیر اسلامي امارت اسلامي امارت قدر امیر
المؤمنين الشيخ هبة الله خنزادة صاحب، أمين المؤمنين الملا محمد عمر مجاهد، لقدر أمين المؤمنين الشهيد الملا أخضر محمد منصور. تكبير الله أكبر، تكبير الله أكبر. سوال جواب دی هغه څوک راکوي چې د نر علامه لري ځان ته په نر وایي په دین یې خوا بدوي. سبیلنا 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 نارې هم شته. کوم څوک چې په افغانستان کې موجوده دغه کفري نظام مني هغه ملګري دي بیا جواب نه راکوي، او څوک چې دغه کفري نظام نه مني هغه دې راته وایي چې نه منو نه منو. کفري نظام په افغانستان کې افغانستان کې د امریکا جوړ نظام په افغانستان کې د امریکا او د هغوی د ملګرو شتون په افغانستان کې نظام د قرآن نظام غواړو یا غواړو یا سپین نظام د قرآن نظام غواړو یا تکبیر الله